بریکینګ نیوز د نن ورځې غټ خبر تاسو ته معلومه چې د انډیا او د پاکستان ترمنځ کم حالات ته خرابېدو طرف ته روان دي د انډیا او د پاکستان چې کم عوام دي ډېر پرجوش او جذبې سره د نورازي یو څو کلیپ د تاسو سره شریک کوم د پاکستان او د انډیا ترمنځ چې کم جنگ روان دی د دې په حواله سره تاسو څه بیان ورکول غواړئ د هغوی دپاره خو زموږ اکټران کافي دي چې یو څه نه دی ورپرېښودو دا ټول به منډې وي موږ ته ضرورت هم نه را چې کمال خپل حکومت او خپل آرمو اجازت را نه کړو نو زه به بغیر د هغوی د دغه نه ورځمه او زه به په خپله باندې پاکستان ته ښیمه چې خلک څنګه که تاسو ته چېرې چانس میلاو شو نو تاسو به څه کول غواړئ هله چانس راکوي او که نه راکوي دا زما اراده ده زه به ځم او په لغړو کې دله دا پاکستان علمه او په لاهور او په اسلام آباد په دواړو کې به ورته یو کپ چیس کمه د انډیا عوام چې کم دی هغه ډېر په موږ سره راځي ډېر سره بیانونه ورکوي داسې کار دی چې هسې د سره راځي داسې لیوانۍ سپی هم راځي خو چې کله ورته پښتون ور مخامخ شي که نه نو لږ پې ځان خراب کړي ډېر هغه خراب کړي پوه شوې او داسې به یې د لوز غل او داسې لکه سړی چې ګبین راکټ کړي مچۍ پاسي پوه شوې ډېر سره په موږ راځي یارانو وبچې ډېره صرف خدای ته مې توبې ده پاکستان 50 کسان پټانیان نه دي دا هم ولا کافي دی ټول دغه انډیا والا له خدای دې لږ راخطا کړي مله چې لږ چیک کړي دا وینئ دا اوبه مې پسې بندې کړلې او زه د نور د حکومت اجازت ته نه کښېنم او نه دې آرمي ته وایم چې ما له اجازت راکوي زه به په خپله ځمه او په خپل جوش جذبه باندې به د دوی نه د پاکستان په ډانګو باندې علمه ټوپکو ته هم ضرورت نشته دی او زه به ستاسو سره خپله هر یو ویډیو شیر کوم تاسو به ګورئ زما سره لایک کړي او اوس په تاسو وینئ زه پرې ورلم څنګه چې تاسو ته ما ویلي وو زه د پاکستان نن قریب یم دغه اخرنۍ چوڼۍ ده بس په دغې باندې به اوس ورځمه او زه دوی له تش لاس کاپي یم ښه تاسو به ګورئ ده ملګرو بس دا بارډر دی او ورلمه پې ښه دوی نه زه سرمنې وباسمه سرمنې تاسو ته پته ده چې نن سبا زمونږ د انډیا حالات ډېر زیات خراب دي او د دې بارډر سره نه دی زمونږ اولنی کلی ورسره زمونږ دی نو په مونږ باندې د خپلې خاورې او د خپل وطن ډېر غټ حق دی او انشاءالله مونږ به د خپل پوځ سره شانه بشانه ولاړ یو او زمونږ په دې ایریا کې چې څومره بارډر دی د دې حفاظت به انشاءالله مونږ په خپله ښه په جوش او ښه په جذبه سره دی کوو انشاءالله او د نن نه پس نه به مونږ ټیم په ټیم چې کوم دی دې ته به ډیوټي چینج کوو او په نمبر او په دې ځای باندې ډیوټي کوو نو ستاسو خوښه ده انشاءالله نری تکبیر الله اکبر ملګرو دغه وګورئ دغه اولنی کلی دی د پاکستانو بارډر مې کراس کو او ورځمه زه به اوس بیرته ښیم څه کوې لکه دغه دی یو خو مې ډېر په ذهن ډېر یم په تاسو پسې راغلی سویله ابینندن راشه سویله راشه د سویله نه بل کار ورسره نه کوم په اوږه کومې په اوږې وړم راپوږه نه مړه راځه سپک دی دومره وزن یې نشته راځه مړه جو ټول عمر د قوم امتیاز اسکري خوري د دې غر کې واته مور ویلې ده راځه اوس به پته ولګي راځه همیسا خوښه دې نه ده چې تړکه ورته وکړو مړه په تړکه څه کېږي سمه سزا وله ورکوو لکه دا په کومو خلکو واورېدم خو چې څه عمل به راسره کوي سم ځناور دي دغه یو غاښونه تېره کوي او دا چاړه
لکه اوس چا ورو چې څوک دی یاره په د کلي ملک یې لکه زه ګورم ها. السلام علیکم ملک صاحب څنګه دی؟ څنګه چلې لکه هغه لکه دلته دی دلته دې تړلې یم دی. ولې دا دومره غټ سړی دی چې دا تاسو تړلې یاره؟ ملک صاحب دومره شی دی هسې ګیدړ دی خو د احتیاط دپاره هم تړلی مونږ وی چې ونه تښتي. ته راځه چې دا سړی ویني یاره. ملک صاحب دا د انډیا هغه هیرو دی هغه پړانګي چې پاکستان اخلي زمونږ نه. او جی مالک دی خو بازم موږي دا بچړته غټ سړی داسې کار وکړه پرانیځئ ونه تښتي. پرېږده و چې وتښتي داسې زموږ سره د څه دپاره دی؟ پرېږدئ دا کم خوا تښتي چې په ده پسې زه دا ګولۍ میچ نه کم هم دا به ما ویني. پرېږده وی. اچھا تو تم ہو وہ لڑکا. لکه صاحب پښتو ولا ورځي پښتو زده کړې ده. دا راته ووایه که نه چې ستا دومره جرأت څنګه وشو چې ته په پاکستان پسې یوازې او هغه هم پسې تش لاس راووتې؟ ملک صاحب معاف نه کوي دې دوه عمرانه سر په موټو کې ویستو او بیا مې توبه ده. مافي نشته. ما ستا ویډیوګانې کتلې دي او تا چې زمونږ په پاکستان پسې کومه خندا کړې ده د هغې د پاسه خو مافي ډېره ګرانه ده چې زه تا معاف کړمه. یاره ملک صاحب تاسو خو ډېر ښه خلک یې. تاسو خو ابینندن هم معاف کړی و او ما هم معاف کړئ. زه پوه شوی نه وم. لکه تاسو څه وایئ ستاسو د دې په باره کې څه خیال دی؟ یاره ملک صاحب هغه خو مونږ معاف کړی و هغه له خو م چی کړی و ابینندن له او د ده دا مخ خو سپېړو ته جوړ دی چې سپېړې کې پاسئ سړی. نه ته ما ته دا ووایه که نه چې په تا کې دا دومره جرأت راغلی څنګه؟ ملک صاحب ما فلمونه کتلي بیخ دي د اکشر کمار او د سمیدې ولوزي. ما خو وایي چې بس دا به ټول دغه شانتې زه دغه شانتې به کسان وخي ما ته پته نه وه او زما بیا توبه ده. توبو موبو رانه نه خلاصېږي دا پیاره دی رانه هغه مودي هم نشي خلاصولی. ملک صاحب زه خو همدا ځل به پرېږدو واړه بچي به هلکه ګوره دا سړی به بله ورځ له بیا زمونږ پر دې ملک پسې لېږي او دا قصې میسې به کوي. هم پرېږدو بیا به داسې غلطي نه کوي. هلکه ګوره په دې سړي مې یقین نشته زړه مې پرې اوبه نڅکي یار. پرېږدو لکه بیا به کې که بیا ما په پاکستان پسې خبره مو کړه دا جبرانه چټ کوي او اوس زم دا له پېښور کې جنډه والم او د دې ځای نه بس ځان سره جنډه مې سمه خو معاف نه کوي. داسې کار دی که نه چې دا خپې لاس وله وتړی او د دغې غر نه ګزار کوي که ژوندی او جو ټیکده او که نه او جو بس زیرې د قسمت خبرې دي. ورکېږه ورک شه ځه.